او ډېر مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول. صاحبه زموږ یو 4 غواګانې مړې کړې، 10 متره دیوال یې پرې خطا کړ او نور د هغوی کورونه چې ګورې د هغوی متضرره کړي دي، د هغوی خلکو ته تاوانونه رسولي، زخمیان یې کړي دي. بس شهیدان هم شوي دي د منطقه کې او زخمیان هم شوي دي او نو مالي او ځاني تاوانونه ډېر زیات موږ ته راولي دي. دغه غواګانې اوس بېرته اخیستی شي وسه لري؟ نه صاحبه دغه غواګانې چې دغه یو غوا مخکې اخیستې، دغه یو غوا مې چې دغه 3 میاشتې په قرض باندې اخیستې ده، هغې قرض راتو سماسې پرته ده. او دغه بل ګاونډي مې چې د غریب دا څه شو، دغه غریب 6 دانې ګډانې غریب خاورو لاندې شو، دا کم وخت مسکین د خدای دا د مانه بدتر. او دغه موږ منطقه ډېره ځپلې ده. څو ګټان د خاورو لاندې شوي دي؟ 6 دانې. اوس وسه لري چې بل واخلي؟ نه صاحبه نه، هغه مې څه په قرض اخیستي او څه په نغدو باندې اخیستي و، هغه لاړه خاورې. هغه نه په قرض اخیستي؟ پرون یې زنګ وهلی و، یا روپۍ راوړه مالې دا مال تباه و. ښه پرون یې زنګ وهلی و، دا آفت هم راغی بیا هم زنګ وهلی و. ښه نو قدرمنو د خبرې مې واورېدلې. راځئ چې دننه کور ته ځو، تاسې د کور حال وګورئ. قدرمندو دغه بټۍ والا دي، یقین تاسو وګورئ چې د افغانستان په بل ځای کې چې کومه غمیزه راغلې ده هغه هم غریب وي، خو د هغې نه دا ډېر غریب دی په دې چې دوی بټۍ کې کار کوي، دا ټول ګرو دي بټیو کې او میاشتې 3000-4000 روپۍ ورکوي، هغه هم نیم دیو ته ورکوي نیم خپل وګرځوي. نو دغه کور دغه دیوال زه پوهېږم په دې چې دا په کلونو چې مزدوري کې دغه یو دیوال نشي جوړولی، دا نه ابادي کې دیو قرضدار یې دیو به د کوم ځینو کې تاسې راشي دننه ځو. دا وګورئ د کار حالات، دا ګورئ کاغذ دی ستاسې دی کاغذ دا خو صاحب تقریبا د دوشنبې ورځ وه او داسې د 3 بجو غالبا ټیم و. اسمان ورېځ د لغمان طرف نه یوه توره ورېځ راوختله، نو دا ورېځ ډېره په شدت سره راغلله. مونږ ویلې زه خو باران ده، نو عادي بارانونه کېږي، هر وخت به باران وي. هغه په تقریبا په موږ په دې کې چې د تورې ورېځې کې د یو قسم سپینه پلشه روانه وه. نو البته موږ ټولو دا ټولو خلکو دا لیدله، موږ داسې فکر کوو چې باران ده که نه. د باران سره هممهاله ګلۍ شروع شول او ګلۍ سره فوري طوفان راغی. نو صاحب نور په حالات پوه نه شولو. زه خپله دې کوټې ته ننوتلم، دا دروازه مې رابنده کړه، د ګلۍ لکه د پیکام مرمۍ چې په ضربه چې کېږي په ده شدت سره ګلۍ او طوفان. نور دا دروازه ما راونیوله چې له پاسه راباندې اوبه راغله، له پاسه چتونه ویوړو باد چتونه یې وړلې لوڅه کړل. نو بیرون په دا داسې درزو دروزو داسې غراره خو چې هېڅ موږ دا اندازه نه شو لګولی چې څه کیسه ده، خو فکر هم وکړو چې قیامت الله قایم کړه. البته قیامت لایم دی، قیامت به که نه. نو چې کله دا تقریبا یو 15 یا 20 دقیقې دوام دې ګلۍ وکړه، دې طوفان وکړه چې راووتلو، لږ د سرعت کم څه چې راووتلو، چې هر څه وړاندې هر څه ړنګ دي، دیوالونه نشته، خلکو کورونه لیدلي دي دغه مخامخ. تاسې البته ټوله مو لیدل. یو ماشوم وه چې ورغله کسان لګیا وه، زنانه چیغې ویلې چې د لور لاندې موږ منډه کړله، زر زر هم هله خښتې لرې کړلې، دا ځوان هم راسره و. نو هغه جلۍ بیچاره وړه وه، شهیده شوې وه، راومیستله، د بلې لاس وه پښه ماته وه بلې لورې. نو خپل حالات نه ما خپل بچي م دلته خوا دې خوا تللي وو، که نه بل ځای به مړی. هغه خدای پاک هلته لاندې یوه حجره وه، دې حجرې ته ننوتي وه، هغه ځای کې مقصد امن کې سوي وو. نو حالات داسې سول چې کورونه ټول راوران سول، سامانونه ټول اوبو نه لاندې سول، اشپزخانو اوزار خو یو را پاتې نه سول، دلته په دغه کې ټول باد ویوړل، دیګونه شل خښتې صاحب پخې خښتې باد وړلی، یعنې داسې باد و چې دا ټول خلکو دا شاهد حال دي. یقین وکړه چې دا خښتې وړلی دي، اوزار د اشپزخانو سامانونه شیشې راته پرې نه ښودې، ټولې باد ویوړلې او دیوالونه چپه سول. نور موږ داسې فکر وکړو چې قیامت ده، نو ځکه داسې باد چې د ما خدای سترګې سپخولې وې، داسې شدت طوفان ما په خپله نه و لیدلی په دغه ټول د دومره ژوند چې ما تېر شوی ده. بلکل موږ خپلو ملک د هغه د خرما ونې هم چپه کړي چې هغه نه چپه کېږي، څومره باد او طوفان یې نه چپه کېږي. کاکا اوس دغه کورونه یې ویجاړ کړي دي، موږ یې ګورو دا ستاسې کور دی، وسه لري چې د کور اسباب ووهلي یا چې واهلي؟ نو چې د وس مو لرلی خو بیا صاحب مهربانه کاشکې م چې وس لرلی که نه، یقین به خدای وکړه موږ د خوراک وس نه لرو چې بیا داسې ډوډۍ موږ وخورو، دومره بېوسه یو ځای ده. په دې هممهاله داسې کیسه م راباندې وشوه، کورونه م وران شول، سامانونه م ټول اوزار م د لاسه ورکړل، سامانونه م د لاسه ورکړل. نو بس الله دې باقي خیر پېښ کړي، چې ډېر بېوسه کړل. قدرمندو یو ځای ته موږ لاړو، یو کورنۍ وه 2 هګۍ پخولې، 2 کسان وي، 2 هګۍ باندې 2 پخولې یا چې
چې بیا موږ پوښتنه وکړو چې دا دواګۍ پخوي څو کسان سي وایي 2 کسان سو دغه دواګۍ به کړو تا وګورئ تو حاجي صاحب ګورئ چې هغه حاجي صاحب هغه یادونه وکړله چې دغه دروازه ما بنده کړله او دا دروازه بنده کړه خو دغه د چتونو نه خښتې جوړلې چتو ګورئ یا دغسې یو طوفان و آفت و ګلی وه دا وګورئ خښتې دغه ټول ورته وښې وه دا خښتې وي بره هغه بره خښتې وړي دي هغه بره نه خاورې چې سوي هغه ټول وړي دي اوس بیچارګان یو څو ورځې لا پې باران هم راغی پرون هم باران و بل پرون هم شدید باران و چې دیو باندې به څه تېر شوي دیو به څه وشو چې نه چا دیو ته مرسته راوړې ده نه کوم موسسې راغلي نه کوم مرستندوی ادارې راغلي دي خیر دی ادرس واخلئ دغه کاکا به ادرس درکړي خپله راشي خپل په لاس مرسته ورکړي ادرس ورکړه دا کوم ځای دی دې ته خو صاحب وایي دا د قلعه مقیم د مالیه زړه بټۍ په نامه باندې یادېږي او داخله تقریبا دا اوس یو نوی نوم کېښودل شوی ده حاجي صاحبانو سټاف او د اتفاق کله د اتفاق نه شمال که نه د جنوب طرف ته دې ته قلعه مقیم وایي مالیه زړه بټۍ زړې بټۍ باندې مشهور زړې بټۍ باندې مشهور ده چې همدغې حاجي صاحبانو سټاف ته چې راشي نږدې ځای دی نو قدمن یو ځل بیا هیله کومه چې زمونږ هیوادوال دي زمونږ ورونه دي او ستاسې هغه یوه مڼۍ ډوډۍ ته هم دیو احتیاج دي نور هیله کوم چې دیو سره مرسته ترسره کوي